راغی سپرلی جوړې کړې بلبل قیسې ناستې جونه کړي په خور اوربل قیسې ما ته د پتلو تلو کې رایادې کړې شور د مات بنګړو او د غوبل قیسې. السلام علیکم مینوالو، راغلي طیب ترناوال صاحب له او د هغوی نوي هوټل ته راغلي وو، خو دې ښار ووتو. زیت الرحمن اجز صاحب راله راغلی دی، نو غواړو چې د هغه نه سره یو څو شعرونه ریکارډ کړو. اجز صاحب څه به راته وایې؟ سلامونه ملګرو. اول خو طیب ترناوال صاحب ته په دغه نوي جونګړه، په دغه نوي دوکان، په دغه نوي اټۍ باندې مبارکي وایو او د الله پاک نه دعا کوو چې الله پاک یې په ځای کې کامیاب او کامران کړي، ځکه چې دوی چېرته وي نو هلته کې زمونږ د ناستې ځای وي، زمونږ د مینې، زمونږ د راټولېدو ځای وي. دا دعاګانې مونږ طیب ته نه دا مونږ ځان ته کوو چې الله پاک زمونږ دغه د ناستې ځای ودان ساتي. او خوږجان د سپرلي ذکر وکړو نو ما نه خو د سپرلي شعرونه هېر شو. داسې خوشحاله شم چې وورم ستا د خپو ښکالو، داسې خوشحاله شم چې وورم ستا د خپو ښکالو، لکه ګلونه چې مخصوص کړي د سپرلو ښکالو. د کوټې تیر کې راځوړنده د زانګو ښکالو، مور یادېږي راته ستا د الله خو ښکالو. د کوټې تیر کې راځوړنده د زانګو ښکالو، مور یادېږي راته ستا د الله خو ښکالو. دعا کوه چې مې نصیب شي دغه درې منظره، یوه ستا غېږه د سیند غاړه د اوبو ښکالو. بل شان منظرو یوې ناوې وظیفه کوله، بل شان منظرو یوې ناوې وظیفه کوله، بل شان منظرو یوې ناوې وظیفه کوله، د بنګړو شور کې وراګیر تسبو ښکالو. ډېر زبردست عاجزه ده راته بیا ووایه. بل شان منظرو یوې ناوې وظیفه کوله، د بنګړو شور کې وراګیر تسبو ښکالو. د دې وطن په هر مالیار باندې شکي ځکه یم، د امن اولو نه راهیجي د وینو ښکالو. ډېر زبردست. طیب ترناواله او ستا نمبر دې ته راباندې نه طیب ترناوال خو به شعر ووایي، خو دا موږ چې دا شاته کوم ولاړ دی دا زیت الرحمن اجز صاحب ورور دی او ده اوس چې کوم دی نو ده هم دا کوټنۍ پاته کړې ده. نو اجزه دا شعر ته بیا ډالې که یار. بل شان منظرو یوې ناوې وظیفه کوله، د بنګړو شور کې وراګیر تسبو ښکالو. ډېر ښه ډېر ښه. طیب ترناوال صاحب شاته رانه ولاړ دی، نو غواړو چې د طیب ترناوال صاحب نه لږ څه ووایو. زمانه څه خو ووایه که نه؟ زه به فی الحال دپاره همدغه ویډیو بس دی چې طیب ترناوال صاحب دا مونږ دې ځای ته څه وایي؟ سمنات اخونظفر بابا دی، دا دې خواته سپورټس ګراونډ دی، د ادیرم د هلکان پکې گیم کوي او هغه مخامخ چې کوم ښکارېږي دغه د طیب دوکان دی. نو بس انشاءالله دغې ته به مونږ هم راځو، د ملګري که څوک راځي دغه ځای ته دې راځي. او اوس ته نه اجازت غواړم عاجزه، بس ټولو له اجازت ورکړي. د الله په امان ښاد اوسئ، اباد اوسئ.